څه چې کیږي هغه به کیږي، څه چې کیږي هغه به کیږي، زړه دې ولې خورې د ځان دښمنه. خپل په ژوند کې هیڅکله مه وارخطا کیږي او ډېر تلوار مه کوئ. د ژوند ځینې ستونزې، سختۍ او مشکلات د ځانه سره حکمتونه لري چې تاسې کولی سي په صبر او تدبیر د دې حکمتو څخه پوره ګټه واخلئ. د ډیرو کسانو په ژوند کې داسې شیبې او وختونه راغلي دي چې دوی پر یو کار باندې ډیر تلوار، ټینګار او وارخطایي کوله چې دا کار باید ژر تر ژره موږ ختم کړو. خو یو کوچنی خنډ یا یو بله پیښه سبب ګرځېدلې چې دا انسانان د ډیر غټ تاوان او نقصان څخه وژغورل سي. دا چې انسان د راتلونکي زمانې څخه خبر نه دی او پوره خپل په خیر او شر نه پوهیږي، نو موږ او تاسې دوستانو ته پکار دی چې پر هر حالت قناعت او صبر وکړو. وارخطایي، ناهیلي او ډیر تلوار په خپله د ډیرو بدبختیو سبب ګرځي، او صبر، سکون او خپل ځان په هیڅ حالت کې د لاسه نه ورکول د ډیرو خوشحالیو او کامیابیو کلید ده. که موږ او تاسو تاریخ ته نظر واچوو، هغه خلک چې په نیکۍ او غیرت سره نوم یادیږي خپل په ژوند کې هیڅکله ناهیله او وارخطا نه دي سوي، او خپل د قوم او د ملت لپاره د سکون او ډاډ پناه او دیوال جوړ شوي دي. دهقان که خپل کښت د اوبو هم ډک کړي، د فصل تر مخ نسي کولی چې حاصل ځینې واخلي. نو ګرانو اورېدونکو، که غواړئ چې یو خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، هیڅکله مه وارخطا کیږئ او ډیر تلوار مه کوئ. قناعت او سکون د ځان عادت وګرځوئ او پر هر حالت باندې شکر وکاږئ. السلام علیکم ورحمت الله.